نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. سلام ټولو تاسو ګرانو لیدونکو او کتونکو ته هیله لرم چې ټول روغ او جوړ واوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. زه راغلی یم چې نن په 14 ګردي میز کې له تاسو سره واوسم او تاسې ته د تاسو د کومنټونو ځوابونه او د پوښتنو ځوابونه درکړم. په لومړي سر کې ډېره مننه کوم له تاسې نه چې موږ ته مو کومنټونه کړي دي او زموږ څخه مو ملاتړ کړی دی. راځو د لومړي کومنټ په لور ویلي دي چې په کار مو برکت. مننه، ډېره زیاته مننه د تاسو له دعاګانو څخه او هیله لرم چې تاسې همداسې زموږ ملاتړ وکړئ تر څو موږ لا هم بریالي سو او خپل کار ته دوام ورکړو. بل کومنټ ګرانو زده کوونکي کړی، مننه خور جانې له تعلیم راکولو څخه مو زموږ دنده ده او موږ هڅه کوو چې تاسو ته ښایسته درسونه وړاندې کړو تر څو ستاسو د پرمختګ لامل وګرځي. په نورو کومنټونو کې د تاسې دعاګانې دي چې ډېره زیاته مننه کوو زموږ د ټیم لخوا او خصوصا ښوونکو لخوا چې تاسې موږ ته کومنټونه کوئ، موږ ته دعاګانې کوئ تر څو موږ ته وکولی شو د تاسې دغه تعلیم برخه چې ده که حضوري نسي په آنلاین ډول تاسې ته دغه برخه چمتو کړو او تاسې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. کومنټ کړی وایي ماشاءالله په علم دې برکت شه، ډېره زیاته مننه. الله دې تاسو ته نور هم توفیق درکړي. بیا هم مننه کوم او د معلوماتو لپاره موږ هڅه کوو چې تاسو ته هغه ښایسته او ښه معلومات راټول کړو او تاسو ته داسې ویډیوګانې چمتو کړو تر څو ستاسو په علم کې یا هم دغه کومې ستونزې چې په فزیک او ریاضي برخه کې ولري دا ټول تاسو ته حل سي. نور کومنټونه څه دي؟ ټول کومنټونه هغه دي چې دعاګانې پکې سوي دي او مثلا زموږ څخه یې ملاتړ ښودلی دی. بیا هم ډېره زیاته مننه کوم. موږ هڅه کوو چې تاسو ته ښایسته ویډیوګانې چمتو کړو، ښایسته درسي برخه چمتو کړو تر څو تاسې وکولی سئ له دې لارې نه خپلې زده کړې او سرته ورسوئ او خپل وخت په زده کړو باندې تیر کړئ. د تاسو د ملتیا په هیله الله مو